د انساني ژوند ژغورنې یوه بله هڅه. خوست کې شاوخوا 15 ټنه په نېټې تیر خوراکي توکي، غیر الکولي مشروبات، غوړي او درمل د رسنیو پر وړاندې وسوځول شول. یاد په نېټه تیر توکي په تیره یوه میاشت کې د بېلابېلو ادارو له لوري د ګډ ټاکل شوي کمیسیون د کشفي راپورونو پر بنسټ نیول شوي وو. چې د هغې جملې څخه 120 کارتنه غذایي توکي، 1400 کارتنه خوراکي توکي، 200 کارتنه شودې، مختلف النوع په تاریخ تیر درمل په دې کې موجود دي. چې دوا چې بې کیفیته شي نو وجود ته تاوان رسوي، معدې ته، ګردې ته. بلخوا دیني علما دا ډول کړنې له اسلام سره په ټکر کې بولي او دا کړنې یو غیر اسلامي عمل یادوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي لا ضرر ولا ضرار، تاسې بل ته هم ضرر مه ورکوئ او ځان ته هم ضرر مه ورکوئ. نو هغه دوایګانې چې ایکسپایر وي یا هغه خوراکي توکي شیان چې هغه د تاریخ نه تېرې وي، نو یقینا دا د مسلمانانو دپاره ضرر ده، بلکې د یو بشر او د ټولو انسانانو دپاره یو ضرر ده. تر دې مهاله په یاده قضیه کې 7 تنه هم نیول شوي چې د سزا په موخه محبس ته ورپېژندل شوي دي. ګډ کمیسیون تر دې وړاندې هم په یو بله لاسته راوړنه کې شاوخوا 4.5 ټنه پر نېټه تیر درمل، خوراکي او غیر خوراکي توکي سوځولي وو.